طالبانو بیا څه کړي دا ټول معلومات را سره په همدې ویډیو کې کتلی شئ. سلام، ستړي مشئ. په AFG پلس چینل کې درته ښه راغلاست وایم. AFG پلس چینل تل ستاسو په چوپړ کې، نو همدا اوس درسره چینل سبسکرایب کړئ. طالبانو د افغانستان څوکۍ په اړه د ملګرو ملتونو پریکړه غندلې. طالبان وایي د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې د دوی استازي ته د افغانستان د څوکۍ نه سپارلو پریکړه بې انصافي ده. تېره ورځ د ملګرو ملتونو یوې ځانګړې کمیټې پریکړه وکړه چې په عمومي اسمبلۍ کې به د افغانستان څوکۍ د اوس لپاره د طالبانو استازو ته نه سپارل کیږي. دا په دې معنا ده چې د افغانستان د پرځول شوي حکومت استازی غلام اسحاقزی به د اوس لپاره ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ ساتي. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په ټویټر پیغام کې ویلي د ملګرو ملتونو دا پریکړه په اصولو او انصاف نه ده ولاړه، ځکه په وینا یې له افغانانو یې مشروع حق اخیستی. دوستانو، زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. د نورو تازه خبرونو لپاره زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ. والسلام.